اے زنانو وی ډیری صدقې ورکوي، ډیری صدقې ورکوي. ما ډیری تاسو په جهنم کې ولیدلې، ما ته چې جنت او جهنم وښودلی شو. اے زنانو ما پکې تاسو ډیری لیدلې یې، نو تصدقنا صدقې ډیری کوي چې الله هم د دې اور نه حفاظت وکړي. زنانه صدقه سکے چې زنانه زکات نه ورکوي، نو ته د صدقو غم وړی. فرض زکاتی په ذمه باندې وي د کالو هغه نه ادا کوي. کمه زنانه چې د کالی نه زکات نه ادا کوي، دې بنګړو ته مه خوشحالېږئ، دا به د اور بنګړي او ستا لاسونو ته به پراته، دا به د اور والی او مندرۍ او غوږونو ته به دې پرتي، دا به د اور زنځیرۍ وي او غاړو ته به هم پرتي وي چې څوک ترې نه زکات نه ادا کوي. نو کالی وخت دی او زکات نه ادا کوي، چې د زکات وخت راشي نو وی د دې زکات په خاوند دی او وی د دې زکات په سخر دی، وی دی ماله کړی دی اوس په زکات ورکوي. په سخر باندې څه پیټه پرته ده چې ستا د کالي زکات ورکوي. سخر باندې ولې دی؟ ولې سخر باندې په څه نه په خاوند دی او نه په سخر دی. دا چې د کمې ښځې کالی دی په دې زکات واجب دی، نه په دې سخر ته سزا میلاویږي او نه په دې خاوند ته سزا میلاویږي. ښځه وایي زه به یې څنګه ورکومه؟ کتابونو لیکلي دي د خپل کالي نه دې ورکوي او زکات. کالی دې ترې خرڅ کړي که نه، ګوته یې ترې خرڅه که که نه، خو زکات ادا که. د دې حساب به تا سره کېږي. دا د زکات مال به مار به ترېنه جوړ شي، ګنجې سرې مار به وي، په سر به یې ویښتم نه او د سړي غاړې ته به پروت او دې وښکو ته به نښتې، انا مالک زه ستا هغه مال یمه، زه ستا هغه خزانه یمه چې جمع کولم به دې او ما نه به دې زکات نه ورکو. نو مال یې خوښ دی، خو چې د زکات ورځې راشي نو بیا یې پې نیت خرابي. مال یې خوښ دی او چې د قربانۍ ورځې راشي، و دا خو سمې ګرانې شوي دي قربانۍ، نو چې غریب یې نو مه یې کوه که نه. په غریب سړي خو قرباني نشته. دا خو په مالدار ده، چې مالدار نه یې په تا قرباني واجب نه ده، او چې مالدار یې الله قرباني واجب کړې و د خدای بنده، ته قربانۍ ته ګرانه وایي. شکر وباسه وایه الله میاشت د لوی اختر را روانه ده او د ابراهیم علیه السلام سنت به ژوندي کوم. الله ماله توفیق راکړه. مالدارانو شکر وباسئ، و الله ډېر خوشحاله یم چې د اختر په ورځ به سنت ابراهیمي ژوندي کوم. نبی علیہ السلام نه صحابه تپوس کوي ما هذه الاضاحی، الله حبیبنا قربانی څه شی دی؟ وی سنت ابیکم، دا خو ستاسو د پلار د ابراهیم علیه السلام سنت دی. وی مالنا مونږ ته به پکې څه میلاویږي؟ د الله حبیبه چې مونږ قرباني وکړو، وی د هر ویښته په بدله کې یوه نیکي ده، د هر ویښته په بدله کې یوه نیکی ده. د قربانۍ نه مخکې دنیا څاروي خیراتي علالوه، دا اجر نه میلاویږي. نو صحابي تپوس کوي د وړی به څه حالي؟ بعضې ځناورو باندې خو ویښته نه وړی وي د الله حبیبه ګډي ګډورې. نبی علیه السلام ورته وایي د وړی هم دا حال دی که نه، وړی تار تار نه وي، هغې کې هم د یو ویښته په بدله کې یوه نیکي ده. د دې نه بل غټ لوی عبادت شته چې ته په دې عمل وکړې د اختر په ورځ. او احادیثو کې راځي وي دا قربانۍ به ستاسو د پولیسرات تپاره سورلی وي، په دې به م الله تیری، په دې به تیریږئ. نو په دې شکر وباسئ، ښه په دې باندې دا بد مه ګڼئ، زکات قرباني په ځان بوج مه ګڼئ. کنې الله به م غریبانان کې او بیا به د بل لاس ته ناست یئ. د اختر په ورځ به وایي چې چا قرباني وکړی چې ماله یې غوښه راوړې، نو غوښه به ډېره میلو شي. خو کاش یا الله چې ما نن د ابراهیم علیه السلام سنت ژوندي کړی وی، چې دا اوله قطره د وینې کته غورځېږي، الله د بنده ټول ګناهونه معاف کوي. نبی علیه السلام خپلې لور بی بی فاطمې رضی الله تعالی عنها ته فرمایي قومي فاشهدي، فاطمې خپلې قربانۍ ته ودرېږه، قربانۍ ته دې حاضره شه، ودرېږه خپلې قربانۍ ته. نو چې د زنانه قربانی او غیر محرم نارینه پکې نه
پکار د چې دا خپلې قربانۍ ته ودرېږي حاضر شي او په دې نیت ولاړی چې امام الانبیا خپلې لور ته وی ودرېږه وی ځکه چې اوله قطره په ډاګه لګي نو الله ستا ټول ګناهونه معاف کوي وایي نه مې دي پکار غوښې ټولې غوښې خو دې بل وخوري زما مطلب دا دی چې الله مالا اجر راکړي او نن الله زما ګناهونه معاف کړي نو دا بوج نه ګڼو نه دا بوج دی تو نبی علیہ السلام زنانو توی تصدقنا صدقے کوئی جہنم کی مڈیری لیدلی ہے زنانو تپوسو کو وی سوا جانا اللہ حبیب ممولی پا جہنم کی ڈیری وی تاسو کی دو کارو ندی نا دو کارو ندی پا کی زنانو داغی دا وجن بے پا جہنم کی ڈیری لیدلی ہے وی کم کم دی وی تکسرن اللعن و تکفرن العشیر اے زنانو یو خو تاسو خیری ډیری کوئ ډیری خیری کوئ د دې په وجه ما په جهنم کې ډیری ولیدلې دسی خیری کوي که نه چې سمې تللې خیری کوي خدای دې وي ملا ماته کوئ دا خبرې دا خیری ته چا ته کوي دا ته بچي ته کوي مورې د بچي ملا ماتئ خدای دې وي ملا ماته کو خدای دې چقېدلې راوړه دسی خیری دا ته بچي ته کوي بچي ورکوي موری دا تولی دسی خیره کئی نوی خوار شی و خیار شی ور سمرا لک فرق دے دا بوی خوار شی خوار نشی وی او خیار شی نگورا معمولی دا جب فرق دے خوار شی و او خیار شی سمرا لغٹ خیرت نجوڑش ولا نوی تکسرن اللعنہ تاسو لعنت دیر لے گئی خیری دیرے کوئی نو بس نو خیری مکوئی یو خو په دې وجه جهنم ته زنانه ډېرې ځي او بل دا خیرې به ګورئ قبولي شي مورې بیا به ډېره ستومانئ بیا به ډېره ستومانئ بیا به اوبه د ور ختلي وي ګورئ دا خیره به دې چېرته د هغه ټیم سره سمه ورشي چې هغه به د دعا د قبلېدو ټیم وي نو بچي ورکوئ خپل بچي ورکوئ نو دیسی ولی نکی چی خدای در لخکولی زوانی درکو بچیا خدای دی خکولی عالم کا زویا خدای دی پا جنت کے لٹ کا خدای دی جنت تبوز بچیا دا دا بازی زنانو دخلون دیر خون کی بچیا خدای دی لوی سڑے کا تا چرت تلیوی خدای دی خکولی عالم کا تا چرت تلیوی خدای دی جنت تبوز تا چرت تلیوی نو خیر دی قار پا دی سڑاوی کنا خو خیری مکوی بچو تا نو نبی علیہ السلام او فرمایل یو تکسرن اللعنہ بل تکفرن العشیر وی تاسو د خاون نافرمانی ډیره کوئ ناشکری کوئ د خاون څومره احساناتی د بیبي سره تکه ملکه تکه سردار نو دا د خاون په وجه ها تکه بادشاہ نو د خاون په وجه نو خاون څومره احسانات کوي په حرام او په حلال نه دی تاسو ای زنانو لږ معلوماتو کوي چې دا خاوندانو بار ملکې دا مزدورۍ کوي دلته په چوکونو کې ناسي چرته د عربي ګاډۍ ویني منډې کې پسې لکه مطلب دا چې ماته نن کار میلو شي د ماښامه پورې په چوک کې ناسي او ماښام ستړي ستومانه اجرې ته لاړ شي ډېرې ته او کار ورته مې او دلته دا ټلیفون وکړي اختر را روان دی دومره پیسې راولېږه وړوله به جوړې علمه هغه غږ هم نه کوي چې ماته نن کار نه دی میلاو شوی زما څه حال دی وایي هو درو مې لېږلې قرض یې کې د بل نه راویلي او دا ښځه بیا سبا د دې خاوند ناشکري کوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم